زری زری دکړما مارا پریوتی زری زری دکړما چارات بی جانا سے دور دے پورنا دی دنے تے دور موینا پورنا دی دنے تے دور موینا ادرمنو دوبۍ ده راشد خان راشد دی یو دوه خواږه یاران دي را سره او
فاصله لیا مازی ګرځې او بده وړنا من دوانو او دورا بزور سورا جراتا پسې کوما نو فاصله لیا مازی ګرځې او بده وړنا قدرمنو څومره چې ملګري دي څو شیبې چې راسره وو میا اکرام دغسې جواد خان شهاب شاهین مرتضی خان نور حاجي او ټول ملګري سجاد عدنان رحمت الله او اعجاز خان رحمت الله سائل عرفان خان ټولو ملګرو ډېره مننه کومه او زما هم او دلته چې نجیب خان دی او رفیق خان دی سلیم افریدی دی او خان خاکسار دی که څوک دی او واصف نادان دی تنزیل رحمان د ټولو ملګرو مننه کومه د راشد او د خلکو هم زه مننه کوم او د خپلو خلکو هم راشد ستاسو د خلکو هم ډېره زیاته مننه کوم ذاکر الله او رحمان زمونږ ملګري دي زمونږ یاران دي زمونږ مینان دي خدای دې راته ټول ښاد آباد بریالي لري او د خپل ځان دې هم ډېر زیات خیال ساتي او مونږ ته دې دعاګانې کوي او دا ډېر ښه غزل لګېدلی دا به بل کلام پې اورو دا ولګوو کله کله سترګې توروه
دا چې زما شړې کې پټوا دا د استادانو برکت دی چې 3 ورځې سره پاتې شوې استاد درنه جوړ شو قدرمنو دا مخکې برج خلیفه چې لومبی دا برج دوبی و خو د جوړېدو نه مخکې بیا دا برج خلیفه شو د دې یوه خپله هسټري ده او د دوبی چې کوم سکای سکریپرز دي لوی لوی عمارتونه دي دوبی د دې طرز تعمیر دپاره مشهوره ده چې دلته د اسمان سره خبرې کوونکي عمارتونه دي ښایسته روډونه ګیر چاپیره ګلونه او د خلکو یو شعوري هڅه کړې ده چې خپل وطن آباد کړي کوم چې زما په خیال د ټولو نه لوی عمل دی خپل وطن آبادول د دغه پیغام سره چې باید موږ هم د پښتون په حیث باندې خپل د وطن خپل د چاپیرچل د آبادۍ سوچونه شروع کړو د هغې دپاره عملي کارونه او ګامونه هم پورته کړو د دوبۍ نه دغه په ژوندۍ بڼه باندې راتګ زمونږ د ډېر محترم ملګري ابوبکر د دیر دراباد د سیمې صغیر هم د دیر دراباد د سیمې دی او راشد خان راشد د شانګلې دی راشد ته د شانګلې راشد خپل پیژنګلو دی وبیلله زما په دې یارۍ کې نو دغه الله یو به زه یم سر ته ورسو راشده وسیم خان قلندر او دغسې اشفاق احمد ابوبکر کاشف سیف الله ناصري ټول ملګري درته سلامونه کوي راشده موږ به اوس ځو خپل چکر به دوبۍ فریم ته به ځو او دا مخامخ چې ښکاري دا دوبۍ فریم دی دغلته ټول د شیشې سیسټم دی له پاسه او دغه شیشه کله کله کریک هم شي سړی چې پېخ پکې دی یو پوره لانجی هغه به بیا تاسو ته په بلاګ کې ښیمه هغه به زما د یوټیوب د لارې تاسو کتی شئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ